عزتمند قابل احترام سپینږیریو د وطن ننګیالو ځوانانو زموږ راتلونکي نسل ماشومانو ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن په یو تاریخي دره کې په یو عظیمه دره کې د پښتنو چې همیشه یې سر لوړ ساتلی دی، صرف یې د خیبر درې د خیبر تاریخ نه دی، د خیبر درې د ټولو پښتنو سر لوړ ساتلی دی، دغو د ټولو پښتنو تاریخ لوړ ساتلی دی. نو په داسې میدان کې همیشه چې خبرې کېږي څوک یې هم کوي خامخا د بېدمنګ خبره وکړي، خامخا به د بد خبره وکړي، ځکه چې دې نه علاوه نورې خبرې د دغې خاورې سره میچینګ نه کړي. ملګرو زه به بیس اولټ وکړم په څه مخصوصو مسایلو باندې، ځکه چې لږ معلومه شي چا موږ لیوني شوي یو چې راپورته یو لیونو سپو وخوړلو مست شولو چې راپورته شو څه وشول؟ موږ نه لیوني یو نه لیونو سپو وخوړلي یو. په دې خاوره باندې د دغې خاورې په تیږو باندې هم په غرونو باندې هم په ځناورو باندې هم په انسانانو باندې هم وړې د ټوپک د ګولې نه واخله تر غټو غټو بمونو پره تر توپو مارمیو پره یو شی پاتې نه شو چې خلک یې پرې ونیویشتل وطن. د دغې خاورې هغه څه شاعر هم ویلي دي چې دلته چې قدم دی نو په خیال ده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. دلته خو په دې خاوره باندې دا چې څه وشول باید موږ یو بل سره پوه کړو، په دې بحث وکړو چې ولې وشول، ضرورت څه و، امریکا څه ضرورت و، روس ته څه ضرورت و، د پاکستان فوج ته څه ضرورت و، ولې وکړل، هغه هم دا شوق یې ولې ولرلو. ابد چې نه دی لرلی، خامخا هغو هم نه دي کړي. هغو چې کړي دي ملکونه رحم یا غصه نه لري چې په چا رحم وشي یا چې ته غصه. ملکونه خپل مفادات دی، هغه چې څه کار کوي هم د خپل مفاد دپاره کوي. په دې خاوره باندې چې کوم جنګونه شوي دي په هغې کې ډېر ښکاره خلک اربونو ډالر هم ګټلي دي. د هغې نه علاوه نور ډېر ډېر سامانونه دي چې ورځ په ورځ موږ ترې خبرېږو. په دې خاوره کې څه داسې څه پراته دي چې موږ او تاسو ته پته نشته، خو چې څوک پسې راځي او جنګونه جوړوي هغو ته پته ده، هغه پسې راغلي. دلته د NLC خبره وشوه. د NLC آیا دا په دغې جنګونو نه اول NLC دلته راتلی شوه چې ښکرونه یې شوي وی بیا نه شوه راتلی، چې ښکر یې شوي وی دا بیا نه شوه راتلی. دا ځمکې باندې دا شان قبضه کېدای شوه نه شوه کېدی. معلومه شوله چې هم د دغې قبضې لپاره یو جنګ شوی دی. د جنګ نام بدل کړو ځکه چې که د قبضې نام یې وروی چې زه ستا باړه مارکیټ ختم کومه چې کاروبار د دلته نه وي لاړ شه د خپلې خاورې نه چیرې بل ځای، یا زه ستا د تورخم ګیټ کاروبار ختم کومه چې ته د دلته کاروبار د دا پیسې د هم زما شي، بله خاوره چې راځي هلته به هم زما نه. د دې دواړو فایده د یو مخصوصو خلکو شوي. نو که دوی مخامخ دا خبره کړې وای چې زه په دې پسې را روان یم، بیا دوی نه شو کولی، بیا دلته افریدي دي، شینوهري دي، سلماني دي، یا نور قامونه تر چمن نه واخله تر سوات پوره دغه قومونو ته چې سپینه دا خبره شوې وای بیا دشمن دا کار نه شو کولی، ځکه چې دا هم پښتانه دي چې یو ځل درته ودرېږي بیا به بل حال وي. نو د انګریز د دور نه یو پالیسي روانه ده، پښتون په فرست انګلو افغان وار، سیکنډ انګلو افغان وار، چې د برطانیا سره اول دوه جنګونه وشو.
په دې کې د برطانیه دا تجربه وشوه چې په جنګ کې دا خلک شکست په جنګ نشي ورکولی نو چالاکي وکړي کار ورته یادوه یو کوه بل د ډېرو شو خبرو په آړ کې ګنده ګنده کارونه کوه چې د ده مخامخ چې کوم شی ویني چې هغه نه وي بد او پښتانه دوی ویل دي چې دا ډېر زیات په ګهرایي کې د مسلې نه ځي دا ګهره کتاب نه لولي دا د یو شي بنیاد ته نه ځي دغو پښتنو دا مطالعه نه ده کړې چې په دنیا کې چیک پوسټ اول کله جوړ شو چېرته جوړ شو د څه مقصد دپاره جوړ شو دغو دا مطالعه نه ده کړې چې میسینګ پرسنز دا خو د میسینګ پرسن نه بغیر دا مسله حل کولی شي نو میسینګ یې ولې جوړوي دا په دنیا کې اول کله شروع شوي وو څنګه شروع د داسې په دا ولا سره دا چې کوم جنګونه په پښتنو کې روان دي د دغې تاریخ د خپل لوستی نه دی په ریاستي نصاب کې د پښتنو تاریخ نشته هلته د حمزه بابا د عجب خان افریدي هلته د باچا خان د صمد خان د فقیري پیر د ترمزو ملا په ونه دغو ذکر هلته نشته هلته خو د سر سید احمد خان ذکر دی هلته خو د سم ذکر دی هلته خو د اقبال ذکر دی ځکه زه اکثر دا خبره کوم حقیقت دی چې کومو خلکو خپل تاریخ لوستی دی هغه د خپلې خاورې په مفادات پوهېږي کومو خلکو چې د خپلې خاورې تاریخ نه دی لوستی هغه د خپلې خاورې په مفادات نه پوهېږي دلته په نصاب کې زموږ تاریخ زموږ نه لرې په نصاب کې زموږ تاریخ زموږ نه لرې که د بلې خاورې تاریخ یې راته راولوسته نو زه به ظاهره خبره ده چې په واګه باډر مسله جوړېږي نو ما ته په کتابونو کې د هغې دومره اهمیت دی چې زه به خامخا وایم چې 2 قدمه آګې لړونګه څنګه لړونګه یار دلته خوار وطن دا خواره خاوره دا پښتانه په کوم وخت چې ژوند تېروي څومره مندې دلته یې د سترګو دید ختم شه په خپلو زامنو پسې څومره پلارونه لیوني شول د جام آزاد هغه دماکه هم د خیبر خلکو هېره کړله چې یو ماشوم د کور نه 10 روپۍ رااخیستې وې منډه یې وهله چې دوکان چې څه راته وکړمه او په لاره دماکه وشوه او 10 روپۍ چې دی مړ شو څه داسې ټینګې نیولې او نن چې د هغو وینو تپوس کوې پلارو کچ توی شوه د ماشومانو د سناناو د بل هم د هغې تپوس کول غداري ده ایجنټ دی بل دی بل دی بل دی د دنیا نه بد لقبونه راشي څومره بدې خبرې هغه په ده تبلیږي خو د خوند خبره دا ده د دښمن سره الزام نه علاوه هېڅ نشته د پروپیګنډې نه علاوه ورسره هېڅ نشته الحمدلله موږ خبره کوو څه د ځمکې په حقایقو په رښتیاو یې کوو نو کیسه دا وشوله چې دلته د جنګونه سټارټ شول نو یو مخصوص خلق د اول ساوت وزیرستان کې سټارټ شول څه یې مړي وکړل څه یې راکټ وویشتل څه یې حمله وکړله دغو بادار ورته وویل څه قبایلي امایدین یې راوغوښتل چې یاره په تاسو بده ورځ د خلکو معللوي هغه کوي دغه کوي زه یې درته لرې نه کړم هغه وویل یاره بده بلا باندې اوښتي ته که راشې راته لرې کړې دا خو به ډېره ښه خبره وي هغه وویل زما کار لري چې ستا تحفظ وکړم ویلې ښه فوجیان یې راولل هغه خلک دوی مړ نه کړو ونه نه نیولي صرف یې زموږ د ساوت نه شیفټ کړل نارت وزیرستان ته خو په دې معنا یې زموږ وزیرستان ونیو ساوت په نارت کې هغه خلک لګیا شول لوکل طالبان وغیره دا جوړول یې شروع کړل چې شروع یې کړل بیا مړي وشول بیا سرونه کټ شول بیا حمله وشوه هغه ورته وویل هو د نارت وزیرستان خلک یې راوغوښتل یاره بده ورځ ده در به نصیب کړېدلی ځینې خلاص هغه ورته وویل چې یاره دا خو ډېره ښه خبره ده هغه راغلل ډب شروع کړل څه پکې د چا کور ړنګ څه پکې چا څه پکې څه خو لنډه دا ده چې ونه ویشتل نه یې ونیول هغه شیفټ شول د نارت وزیرستان نه صرف بدل کړل کورم ایجنسي ته هم په کورم کې دا لوبه ووتله کورم خلکو ته وویل چې بده بلا ده چې خلاص دې کړم داسې بیا اورکزو ته راغلل په خیبر کې څه اول نه هم تاسو لږ څه مست خلک ودلته څه هغه پرې راغلل
داسې تلل تلل د علم غره پره کیسه ورسوه د انسیکیورټي په دوب باندې انسیکیورټي ته غیر محفوظ شي بیا د سیکیورټي باندې چې بیا زه محفوظ کړم په دې نام باندې د فاټا په اسانه طریقه سره ونیول شو 15 لکه پښتانه آی ډي پیز جوړ شول د پښتنو نام هلته چا درلود چې پښتونه داسې چا نه ورته ویل ویلې متاثرین نام یې هم بدل شو آی ډي پیز جوړ شول په دې آی ډي پیز ژوند کې خیرمار ژوند و هغه چې ټول عمر یې خپله حجره په مېلمستیا ساتله هغه په لنډونو کې ودرېدل خیراتونه یې وټول کړل د دغې خاورې پت د دغې عزت غروب یې چې و دغو خلکو خپل د دغو قامونو روب و چې شینوارو به جرګه وکړه فریدو یا وزیر مسعود یوسفزو یا چا چې جرګه وکړه د دغې جرګې یو دومره سخت روب و هغه روب یې په چیک پوسټونو باندې د بوټونو لاندې او په کیمپونو کې په آی ډي پیز ژوند کې د خیراتمارونو په لاینونو کې و په یو مخصوصه طریقه باندې دا خلک د خپل خاورې نه بهر شو واپس به چې راغی ماحول به هغه و په بخښنه سره د چا به پې زړه بدېږي خو کیسه به رښتیا کوو هم پښتانه به وي هغه هم د خیبر به وي د بل به وي د بل به وي خو ځان ته د سوچ وکړي چې دا خلک راغلی و چې زه په خیبر ایجنسي کې ګلباغ وژنم ګلباغ اوس هم په خیبر کښې دی خو لنډي کوتل د لنډي کوتل کاروبار د جام بازار کاروبار د باړې بازار کاروبار نشته د تیرا راجګال ته پیرانګی نه و ختلی د راجګال غرونه پیرانګي هم نه و نیولي نن هغې زایکرومایټ او نور شیان او د غرو لرګي هغه نور څه کوي دا د جنگ په نامه باندې د وارن ټیرر په نامه باندې دا دروغ وویلل شول هم امریکې په افغانستان کې او دلته یو لوبه شروع شوه دا اول نه دا حکومتونه چې راتلل دا دغو خلکو پکې لاس و دغو سی آی ای او ایس آی دلته ټریننګونه ورکړي هماغو خلکو خو حکومت راغلی بیا بېرته ته وایي چې اوس یې ړنګوم ماته انسیکیور دا یوه لوبه وه ملګرو سپینګیرو یو کتاب دی یو جبريل نام یې لیکلی دی یوه ناول یې لیکلی ده 100 year of solitude د تنهایۍ 100 کاله دی د یو کلي متعلق یې ناول لیکلی دی چې دا کلي هېڅ نه وي لیدلي د دنیا نه خبر نه وي بس په خپل کلي کې ژوند وي نو د مارچ په میاشت کې په دوی باندې د خانه بدوش د پونده ټایپ خلک راځي نو هغه بیا ځان سره څه سوداګانې والا سامان راوړي او هغه بیا چې څه یې دوی ورته ښایي هم هغه خو نه وي لیدلی نو دوی هم هغه شان اخلي په ځینې کې دا ډېره ضروري کیسه ده نو چې هلته یو وخت راځي نو د دوی سره څه کاروبار شی نه وي چې دا خلکو باندې به څه خرڅه نو دوی دا وکړي چې د برف سپینې تودې چې کله ګلیشیر جوړ شي دا بیا زرکې نه غکېږي دا بیا ډېرې سختې شي نو دا یې کټې کړلې او ځان سره یې راواخیستلې فیصله یې وکړه چې یاره ورته به ووایو چې دا سپین کیکونه دي قیمتي کیکونه دي په دې چې څوک لاس لګوي 10 روپۍ یا څومره دغه ټکټ څوک یې صرف ګوري د 15 نو دوی چې راوړل د کلي خلک را بدل شو څوک مالدار ویږي په لاس ولګول څوک غریب و لنډونه جوړ و وخت یې پې ضایع شو معنا دا ده هم موږ باندې دا وارن ټیرر او دغه شیان هغه د دنیا لوبه ده د دنیا د سیاست نه موږ خبر ونه دا یې راته وایي چې ورنټیر دی موږ و ورنټیر دا یې راته وایي پلانکي خان دی طالب دی پلانکی دی هېڅ پلانکی نشته د مولا نصرالدین والا ټوکه ما ته ډېره په د سټیجونو کومه چې هغه چیرې نوې کمبله کړې وه نو په ګلې کې دوه د کسانو د جګړو شور راغی ښځې ورته وویل چې یاره په منځ کې سوله ور وکړه ورشه هغه چې ورغی هغه لاسونه سره اچولي دي دی په دا منځ کې تیز په تېر شي چې دواړه سره بېل شي نو چې دا بېل شو د کمبله هم د دوی په غېږ کې ورپاتې شو داسې تیز په تېر نو هغو په کمبل منډه کړل ډېرې منډې پسې ووهلې خو سړي میلاو نه شول کور ته چې راغی ښځې ورته وویل چې د څه شي جګړه وه ویلې جګړه نه وه زما کمبله ته چل وه
خلک کاروباري شوي دي دومره خو به پرې پوه یو یار هغه ځمکې هم نسي په بله ورځ په مقنال په اسلام آباد کې یو هوټل دی په هغې هم دا باور وکړه بل ځای کې چېرته سیمنټ فیکټرۍ جوړوي چېرته بل شی جوړوي کاروباري خلک دی داسې نه معلومیږي چې د فوجانو افیسرانو ته دوی د جنګ ټریننګ ورکوي که د کاروبار ځکه چې دومره ښه پرې پوهېږي هر ځای کې د نیولو سمې تکلیف ورسي نو دا دلته د دغې خاورې کاروبار روزګار ونیول شو نو دا به چیرې ځي دا به ځي دا به په پنجاب په سیند د عربو په ملکونو کې مزدوري کوي د دنیا د 30 ملکونو آبادی په 1 کروڑ نه کمه ده او د پښتنو 1.5 کروڑ خلک مسافر دي په دې پردو وطنونو کې دوی چې څوک راغواړي هم د خره او د سپي په لفظونو باندې په د عربو کښې راغواړي روزانه کشمار کې نو پښتنو ته د دغې روزګار په تناسب کې په لکونو کنځلې کېږي ستاسو خوندې باندې دي دا زموږ د وطن عزت نه دی په دې پردي وطنونو کې څومره دیکې ورکړل شي د دغه حساب چا کړی دی پردي خو پرېږده په خپل وطن باندې هم داسې نظام راته جوړ کړی دی چې دلته هم کنځلې او دغه شیان دي زموږ ژوند چې په دې خپله خاوره ننګ نه کوې هلته دی څه نه درته وایي هلته به ته چې په دې خپله خاوره د څومره بېعزتي مرګونه څه کېږي ته په دې غلې کښېنې دې ته دوی امن وایي او دی چې کومه باداري او ستا اختیار وړي او جنګونه یو شی بل کوي دا چې څه کوي دې ته دوی امن دی خو که دا د دغې خلاف خبره وکړه چې نه دا مه کوه دا ته دوی انتشار وایي د خپلې خاورې په لوټلو باندې په وهلو په ټکولو باندې د دغو په مخالفت چې خبر کوو چې دا د نوي ده ته انتشار ویل کېږي دا به جنګ درته راوړي دا به هغه در وکړي دغه به مصیبت جوړ کړي کسان به د جیلونو ته راشي نو غاصب چې د یو غضب نه پورته کوې د یو قبضې نه نو زور خو به خامخا غواړي هغه زور ته مزاحمت وایي هغه زور ته انتشار نه وایي دلته یې تعبیر کړی په یو بله معنا ده د NLC یو دلته نه دغه NLC دا چې د تورخم یې نیولی دی دا چې لنډي کوتل یې نیولی دی دغه خو غلام خان چې کوم غدی د تلو راتلو لرته هغه هم نیولی دی انګوره ډی هم نه نیولی چمن یې هم نیولی دی هم دغه NLC په کراچۍ کې چې کوم PSO کمپنۍ سره د پښتنو 6,000 آیل ټینکرې وې هغه چا واستلې نه یې خبر هغه هم NLC دا د دغو کاروباري خلکو مختلف برانچونه دي NLC د دغو د نیولو د کاروبار FWO یې د روډونو د ټیکې WC د دغې راغلل په دغې خیبر کې دا چې ولس یې غریب اوسېږي دا چې جمعې ته خپل بچیانو ته بوټونه کوي هم نو یو څه طریقه جوړه کړي دومره د څه وخت پیسې ورته جمع کړي دا چې د اختر د خوشحالۍ لپاره هم د مرضۍ مطابق کپړې نشي ورته کولی هم د دغې په وطن کې دلته خلکو داسې بنګلې جوړې کړې داسې په ارپکیان کړل ځانونه چې سوچ دې نشي کړلی هغه خیبر چې څوک ورته چپړاسي راځي هم چې واپس ځي که نیره پاتې شوی د هغې خیبر بچیان د پېښور په هوټلو کې جاړو وایي د هغې خیبر بچیان فلاحو په خپل ذهن کې ریډې لګولي دي چېرته ټرک چلوي چېرته څه شي کوي هم د وسایلو د نیولو دا طرز هسې هم روان و په مرجر نه اول هم روان و اوس روان اوس یې یو بیل پاس کړی دی د سپین ږیري د خدای خبره توجه وکړي یو بیل یې پاس کړی دی چې دا چې څومره وسایل دي دا به د حکومت وي دا د حکومت پراپرټي ده
یعنې دا د حکومت څه په ساده لفظونو کې ورته ویلی شو د حکومت ملکیت دی اوس لږ په دې خبره کوو زموږ په خاوره کې غرونه دي نو زه خو څه اګریکلچر لینډ نه یم زه یو د غټو غټو پاټو یا غټو غټو باغونو مالک جوړېدی شم نه شم جوړېدلی زما په خاوره کې خو مدنیات دي زه خو به په هغې کاروبار کوم پنجاب ته خدای ځمکه ورده هواره دی به غنم پې کري سیند ته خدای کویله ورده یو یې ساحل ورده هر چې ته خپل خدای څه ورکوي که نن د پنجاب په غنمو باندې حکومت دا نوټس جاري کړي چې دا د ریاست ملکیت دی هو دا داسې کیس دی لکه زموږ مدنیات ځکه چې د کاروبار په خپلو غنمو نه زما په خپلو مدنیاتو وي سپین ږیرو که نن دی ووایي چې پنجاب غنم به د ریاست ملکیت وي دا پنجاب ورسره مني نو تاسو څه غلي داست یئ چې ستاسو په وسایلو باندې کیسې کېږي موږ ورته غلي یو پنجاب چې نن په خپل پنجاب چې دننه یو کاروبار لري خو ښه زیات غنم او نور شی چاولی وکړي بل شی په دې لري زما خو غرونه دي زخمه وسایل ما ته هم خدای د روزګار سامان راکړی دی نن د عربو په ملکونو کې یو پښتون یا به د خیبر وي یا به د وزیرستان وي لاس به پورته کړي چې خدایه پاکه ما ته نوکري راکړي خدای به هم وایي چې دومره علم هم په تا فرض کړی چې دومره د خپل ژوند وپېژنې نو دلته خو ما پېټرول ورکړي دی عربي ته تا ته خو مې ماربلې تا ته خو مې نفرایډ تا ته خو مې سره زر تا ته خو ستا غرونه خو ما د سرو زرو نه کړي دي ته راغلی یو دلته نوکري غواړي نو خپل وطن نه شي جوړولی دا بېوسي نه ده دا بېننګي ده په خپله خاوره باندې دلته خپل روزګار کولی نه شو پردو وطنونه پسې هلته خدای ته سوالونه کوو لږ همت پکار دی دا خاوره داسې نه جوړېږي په کالونو کالونو مو راوچروله د خلکو پکې ګیرې سپینې شولې مړه شول د خپله خاوره ته یې داسې ځای نه کړو جوړ چې راتلونکی نسل یو مستقل یو ښایسته ژوند ولري دا ماشومان رالویږي په دې باندې مو چېرې زړه سوی دی د دغو هېڅ فکر نه کېږي چې دی به په کوم ځای مزدوري کوي په لاهور کې په کراچۍ کې دلته به چېرې نلسي وړو کې نوکري ورکوي یا به چېرې جاسوس جوړېږي یا به د عربو په سرو صحراو کې په داسې غرمه کې مزدوري کوي ولې نه کوئ سوچ د خپل راتلونکي نسل دا موږ خو رالوی شولو سپین ږیري د ګیله نه کوي که موږ ته یو ښه ژوند دوی جوړ کړی وای نن به د وطن ته موږ د غم خبرو ته نه راتللو چېرته به اتڼ وغږ ورغلی و نه وشوله چې دلته یو ښه کاروبار ښه روزګار جوړ شوی وای دا بل نسل روان دی نور روان دی ولې غر کوئ او که دا وسایل دا وطن یې د لاسه ووته دا به د عمره د بل وطن مزدور وي او بل وطن ته د چا مجبورول چې کاروبار د وجې یا د جنګ د وجې دی خپل وطن پرېږدي بل ته لاړ شي دا ته وایي نسلکشي نسلکشي ځوانان د تعلیم یافته ځوانان به ناست وي هغه د سټډي وکړي مطالعه دې وکړي د نسلکشي تر ټولو غټه پیلو دا ده چې خلک په مرګونو خو نشي ختم کولی نو بل وطن پرېږدی چې په بل وطن کې چې د دوه نسلونه رالوی شي د دوی ژبه د دوی روایات هر شی چینج شي هر شی بدل شي د دننه خپلوالي او د خپلو خلکو سره ناستیک شي دننه چې په پنجاب کې دی 30 کاله تېر کړي بیا چې دلته راشي خاموش به ناست وي مجلس وي ورسره میچینګ نه کېږي د خلکو سره ایډجسټمنټ نه کېږي دا یو نسلکشي ده چې روانه ده دې وطن موږ له په ډېرو کیسو کې نښتي یو اوریجنل کیسه ته نه راځو سمه کیسه هغه زموږ دپاره مشکوک ده چې کومې ګنده خبرې دي په هغې کې مو شک نشته پردي چې دې خاوره ته راځي په هغې هېڅ شک نشته دی هغه ته به ټول ولاړ خپل چې راځي په هغې به سر شک چې ورته ووایې دلته چې په کشمیر کې یا برما کې 3 کسان وژلي ځکه چې احتجاج وکړو دلته سره ځي په ځکه چې روان شه ټول خلک به درپسې روان شي
خپله به نه کوي چې چا څوک قطب یې و نه و غلطي خو خپله پرې غلطي وي هېڅ نه خو که ورته وده چې وزیرستان یا باړه یا بل ځای کې درې کسان ځه چې احتجاج وکړو خپله غلطي وي بل څه یې کړي وي هغه د دغه د زما کار ده زما روزګار دا څه د خپلو دپاره دومره پردي کوئ آیا دغه رویې دا زموږ د یو بل سره د پردي کېدلو ولا سوچونه دا د دغې وطن د جوړولو دپاره بهترې دي که نه په دې سوچ وکړو خیر مونږ په دې نه ځو منظور خدای کبر دا د منظور کیسه نه ده په ناستو کسانو کې څوک هماغه خبرې وکړي د دغې وطن خبرې وکړي په همغه دا ډیکلیر کېږي دا د شخصیت کیسې نه دي دا د پردۍ کیسې دي ولې فرنګي کتابونو کې ته یو دشمن ډیکلیر شوی اعلان شوی او پاکستان خپل فوج سپین ږیرو نه دی جوړ کړی چې کله پاکستان زه دعوا کوم ثبوت تاریخ شی پروت دی پاکستان خپل فوج نه دی جوړ کړی د برطانیا برټش انډین فورس کښې چې کوم پنجاب رجمنټ و هغه ته اعلان وکړ پاکستان فوج دومره زحمت یې نه وکړ چې دغې وخت چې د پنجاب رجمنټ پیرنګی و نو چې پاکستان جوړ شو هم هغه پیرنګی و آی نه کولی سر نو ټریننګ هر شی هغه دی نو موږ تر اوسه پورې په هغو سوچ باندې مو خلک چګوي ټیټوي هغه عمل راسره روان دی او تر اوسه پورې د دغې نه نه خلاصېږو نن دلته لنډي کوتل ستاسو د کاروبار ځای خو لنډي کوتل دی نو کرتارپور یوه نوې لار جوړېږي ستا جوړې لارې ورانې کړي څه په پښتو کې یوه ټپه ده وبښئ وایي خلکو زړې یارې تازه کړې او زما په نوې یا اور ولګېدله زموږ په جوړ شاید باندې اور ولګېده دوی تازه سیسټمونه وکړل هلته باوجود د دغې چې محویجن پوره کشمیر یې نیولی دی هم یوه ورځ کاروبار نه بند کړي د 1947 نه واخله تر اوسه پورې د پاکستان په منځ کې غټ غټ جنګونه وشول خو واګه یا واګه ده خو تورخم دا به په وړوکي ډز په وړوکي کیسه بند وي د دغې تګ راتګ به دومره سخت پراسس وي عمل به وي چې د یو سړي به زړه کېږي چې دا تورخم پرېږده زموږ خو د هر دوه کلي په منځ کې علاقې تورخم جوړه شوې وي نو دغه دغه دلته د میسینګ پرسنس کیسه وشوله میسینګ پرسنس دلته ده یا په کوټه کې ده یا په سوات کې ده یا په وزیرستان کې دی یا په باجوړ کې دی سپین ږیرو چې کوم من دې چغې څه وکړي په هغه پسې هغه په پښتو ژبه ځي هم چې دا ته یې وایي طرز یې هم دغه شی دی ځانونه مه بېلوئ د یو بل نه دا وطن یوه لویه جرګه غواړي یوه لویه فیصله غواړي نه کېږي د دغې نه بغیر په والله که د پي ټي ایم نه بغیر د دغې وطن ستونزې یا د اتحاد اتفاق نه بغیر د دغې وطن ستونزې حل کېدی شوې او د راتلونکي نسل ته یو ښه ژوند ورکوی شوې زه قسم درته خورم چې موږ به یوه ورځ نوی کړی موږ مست شوي نه یو خو ډېر اوږد سوچ مو پرې کړی دی ډېر فکر مو پرې کړی دی لاره نشته راسره د دغې وطن د پرمختګ دپاره کله چا په ذهن کې لاره وي راشي چې سره کېنو زه د دغې وطن ورور زوی یم زه هم پښتون یم نو راسره کېنئ ما پوهه کوئ ما پوهه کوئ چې دلیل به سره ووایو که زه غلط شوم خو زه به کېنم که ته غلط شولې راځه په یوه لار سره لاړ شو څه عبث دی موږ به نفرتونه ورکوو په خپلو منځ کې به مینه راولو او د دغې دپاره موږ د تحریک هم قایم ساتو ډېرې خبرې ما په دې حواله سره خو دې نه کړې خو د NLC په حواله سره چې کوم دوی وایي چې دلته قبضه او بیا پېغې نه بعد چې کوم د فیسونه وو یا په یو ګاډي باندې څومره پیسې اخیستې شوې د کامه وه هغه هم تاسو خو ډېر په زور مداهمت باندې څه طریقه یو ځای ته دومره پوره خو نه ده خو یو ځای ته چې کیسه وشوه هغه هم تاسو مزاحمت وکړو نو حق خو نه درکوي مزاحمت به کوې نو دا مزاحمت په دغې شان د ټول وطن دپاره د دغې وطن د جوړېدلو دپاره داسې بل بل پراته دي پښتانه چې نه خو د خیبر ځوانان
وزیرستان ته ځي، نه د وزیرستان ځوانان خدمت ځي، نه د سوات ځوانان کوټه ته ځي، نه د کوټې ځوانان سوات ته ځي. وطن داسې اور واخیسته، داسې عجیبه شوه چې هغه ښایست یې، هغه روب داب یې، هغه خوند د هغه ځینې یو وړی دی. پردي خلک راغلي، تورې بلاګانې راغلي دي، وطن خوري، د وطن غوښې خو خوړلي دي، هډوکي خوري. اوس دا تیږې نه در پرېږدي، دا دغې وطن خاوره نه پرېږدي. هم اوس به هم بلکې د ډېرو مشرانو او عزتمندو خلکو لاشونه به په میاشتو میاشتو پرته وو، مرغان به یې په هډوکي ناست وه. نن د هغې تپوس کول هم جرم جوړ شوی دی. دا که جرم وي هر سیکنډ یې کوو، هره لمحه یې کوو. مونږ که په دې باندې څوک جیل ته وړي، جیل صحیح د وطن مندې په بوج کې او زه به د جیل پرواسه دا به زه وایم زه څه وایي زه پښتون زلمی یم، دا به پښتون زلمی وي. دا خو نه دی یاره، دا د بېننګیو مجلسونه به پرېږدو. پښتانه چېرې لښکر ته نه لاړو، کمي لښکر ته نو سخت پیغور به خلکو ورکوه. ده به هم پې شرمېدلو چې زما زوی واپس راغلی دی. ښځې پې نه پکېدلې، یا جنت نه پر شا راغی، پر بارانۍ ورکړې خوله پښمانه یم، ښځو دا ټپې کولې. او اوس ورته وایي نه چې څه ته مزاق ضرورو ته نه پرېږدي. زموږ هر شی په خپل وطن قربانول دي. قرباني به ډېره کمه وي، خو که موږ اتفاق وکړو. که اتفاق مو نه کوو بیا به ډېره غټه قرباني درنه وغواړي. شعور به هلته راځي چې کور ته مې یو مړی راشي. څومره غټ قیمت ته د دغې پوهې او د دغې شعور ادا کوو. د خپل د دښمن پېژندګلي کښې موږ دومره غټ قیمت ادا کوو چې یو سر باسي زما د کور ته. دا دومره پښتانه چې مړه شول، دا ماته ناکافي شول. دا شعور شو. پوهه پکار ده، د خپل وطن سره مینه پکار ده، د خپل وطن خبره ډېره په جار پکار ده. پې شرمېدل نه دي پکار. دا خلک زموږ ستاسو کتلی چې د غله زړه څورې وي که نه، چې سخت اواز پې وکړې نو منډه وایي. دا خلک دا دي هم چې د سخت اواز وکړي، بېرته چې ته په هغې نه سخت اواز څه ور وکړې، خپل بیا لهجه نرمه شي. د دغو خلکو سره یو د دغو غرونو په شان لهجه لګېږي. دا زموږ چې کوم غرونه دي تیاره تیاره، دا کومې سختې تیږې دي، د دغو په شان زړونه یو ځل ورته لګېږي. بیا به د دغې وطن جوړونکي د وطن هم جوړېږي. دا خو انرژي ده. بیا د دغې خاورې په کاروبار او په ځمکه باندې هېڅوک قبضه نشي کړی. خو اتفاق چې زموږ وي، اتحاد زموږ وي. د اتفاق اتحاد قدرتي عمل دی، یو خدای خوښ کړی عمل دی. نو په دې کې انسانان نشي کولی. ډېره مننه. په اخر کې به د اتفاق اتحاد دپاره هم د دغې خاورې یو عظیم شاعر یو دا شعر ووایم چې تل په لار د مېړنو سره ځم، یما پښتون د پښتنو سره ځم. شینواروي پښتانه روان دي، حمزه به وایي دغو سره ځو. د دغې خاورې لوی نیکه حمزه به وایي هم دغې لښکرو سره ځو. نو انشاءالله د خپلو باباګانو د خپلو نیکونو هغه هر شی به زموږ په مخ وي. او په آخر کې دلته به ډېر مړي شوي وي. پاتې خاطر هم راغلی. بخښنه غواړم، زما مصروفیات زیات وي صرف د هغې وجې. نور چې څومره هم مړي شوي دي هغې ته دعا ده زموږ مشترکه چې الله د دوی وبخښي، الله د دوی کورنیو ته صبر ورنصیب کړي. او دلته به د ډېرو خلکو حاضر شوي وي، دغې خدای دې ورته بختورې کړي. او په دې خاوره باندې چې څومره بیماران وي هغه ټولو ته زموږ مشترکه دعا ده د دې ناستو خلکو. خدای دې هغه روغ جوړ کړي، خدای دې دا خاوره آباده لري، خدای دې پښتونخوا وطن جوړ کړي. داسې دې جوړ کړي چې د نورې دنیا خلک ارمان لري چې یو ځل مې لیدلی وایي چې دا څنګه پښتونخوا ده. د دې جوړولو لپاره خدای دې موږ ته اتفاق، اتحاد او پوهه نصیب کړي. آمین ثم آمین. آخري خبره، مرګ یوه ورځ دی، خدای دې کله دی. که موږ وډارېږو د دغو خلکو نه، ویرېږو، په کور دننه کښېنو، بېننګي وکړو، هم مرګ په هغه ورځ دی چې کوم خدای درکړی. یو سکند په دې زیاتېږي نه.
او که موږ نن وکړو جرأت وکړو په دې خپله خاوره یو سکرن د خدای عمر نه کموي یو علما به ناست وي چېرې به تپوس ځله وکړو چې آیا موږ دا رښتیا وایو که دروغ خدای یو تقدیر لیکلی دی نه په بېننګي باندې زیاتېږي نه په ننګ باندې کمیږي نو د مرګ چې د دې شی ویرې نه همداره به سره ګورو هر وخت ستاسو پابند یم چې په کومه لاره کومه غلط نه سي په ګریوان به مې رانه سي چې دا څنګه غلطه کوي په پټو سترګو نه په قطع به د یو بل ملاتړ کوو